د لوی او بښونکي خدای په نامه درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی د هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د روغتیا جامې مو په تن وي. هیله من یم چې خپل قلم کتابچه مو د ځان سره تیار کړي وي تر څو نوی لوست پیل کړو. خوږو زده کوونکو او ګرانو لیدونکو، خوښ یم چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم تر څو یو نوی لوست تاسو حضور ته وړاندې کړم. خو مخکې د دې نه چې نوی لوست پیل کړو، یو ځل تیر لوست څخه یوه لنډه یادونه کوو. ګرانو زده کوونکو، د موږ او تاسو د تیر لوست عنوان و د عضلاتي مزو یعنې الیاف د ښویېدو فرضیه او د عضلاتي فعالیتونو لپاره انرژي. ګرانو زده کوونکو، موږ په دې باندې خبرې وکړې چې څنګه عضلاتي مزي یا الیافونه چې هماغه د اکتین او مایوزین تارونه دي څنګه یو پر بل باندې ښویېږي، د هغو د ښویېدو هغه ټول میخانیکیت مې تاسو ته بیان کړه. او همدارنګه ومویل چې د عضلاتي فعالیتونو لپاره انرژي له کومه کېږي او څنګه تولیدېږي. ګرانو زده کوونکو، باید دې نقطې ته یا دې ټکي ته موږ ډېر پام وکړو چې که تاسو په یاد وي نو موږ په تیر لوست کې ویلي وو چې کله سیاله یا انګیزه حجرې ته رسېږي نو د هغه څخه وروسته یو لړ فعالیتونه په حجرو په دننه کې یا په عضلاتو کې شروع کېدل. او که مو پام وي همدارنګه د انرژي د مصرف په هکله مو هم ویلي وو چې کله حجره سیاله یا انګیزه اخلي نو هغه وخت دی چې د کلسیم آیون تولیدېده یا ازادېده او وروسته د هغه څخه بیا د ATP انرژي په ADP باندې بدلېدله. نو اوس اړتیا ده درنو زده کوونکو چې موږ لا ښه پوه شو چې دغه انګیزه یا سیاله څه شی ده او یا هم دغه انګیزه یا سیاله د انسان د بدن د کوم سیستم په وسیله باندې دا اخیستل کیږي، د یو ځای څخه په بدن کې بل ځای ته څنګه لیږدول کیږي، او دغه همغږي د دې لپاره چې د یو فعالیت لپاره انرژي تولید شي، دغه همغږي څنګه رامنځته کیږي. نو دې ته اړتیا ده چې موږ یو بل نوی لوست پیل کړو چې هغه لوست دی د انسان عصبي سیستم یا نیورون په هکله باندې خبرې کوو. نو د دې لوست او د راتلونکي لوست په پایله کې به بیا تاسو لا ښه سیاله او انګیزه او د هغې د لیږدونې هغه میکانیزم یا میخانیکیت درک کړئ. راځو نوي لوست ته درنو زده کوونکو، خو مخکې د دې نه چې نوی لوست پیل کړم د یادولو وړ ده چې تاسو ته مې یوه ډېره کوچنۍ شانته کورنۍ دنده هم سپارلې وه. هیله من یم چې هغه کورنۍ دنده به تاسو هم سرته رسولې وي. راځو درنو زده کوونکو نوي لوست ته. د موږ نوی لوست بیا هم د دولسم ټولګي بیولوژي مضمون اړوند دی. 22 لوست دی. د لوست عنوان دی نیورون او عصبی تحریک. نیورون او عصبی تحریک یو عنوان، او همدارنګه د نیورون جوړښت یو بل عنوان دی چې موږ به په دې لوست کې په دې باندې خبرې کوو. ګرانو زده کوونکو، صفحه د 61 او 62 زه باور لرم چې مخکې د دې نه چې زه تاسو ته صفحه بیان کړم نو تاسو به دا صفحه لا د مخه د ځان سره تیاره پیدا کړې وي، لا د مخه به تاسو پیدا کړې وي او چمتو په خپل درس ته تیار ناست یاستئ او ځان به مو درس ته چمتو کړی وي یا لوست ته چمتو کړی. د لوست لپاره درنو زده کوونکو ما بیا هم د لوست لپاره مې موخې ټاکلې دي او د ژوند د هر کار لپاره د موخو ټاکل ډیر ضروری وي. نو ما هم موخې ټاکلې دي او د ما موخې دا دي چې د تاسو درنو او خوږو زده کوونکو څخه هیله من یم تر څو د دې لوست په پای کې لومړی د نیورون په جوړښت پوه شئ او دوهمه موخه مې دا ده چې د نیورون اهمیت د بدن د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره درک کړئ. نو کله چې تاسو دغه دوه موخو ته ورسېږئ نو بیا زه په دې باور یم چې تاسو دا لوست یاد کړی دی. درنو زده کوونکو، لومړی خو د هر پدیدې، د هر جسم، د هر جوړښت هغه ساختار یا جوړښت باندې باید موږ پوه شو. که چیرته زه پوه نشم چې د دې مارکر جوړښت څه څخه دی،
دا اوسپنه ده، که دا مساله ده، که دا کاغذ دی، د ده په منځ کې رنګ دی، سیماب دی، څه شی دی، نو زه بیا د ده څخه ښه ګټه نشم پورته کولی. نو کله چې زه د دې مارکر جوړښت باندې ښه پوهېږم او کله چې ما دا د ده جوړښت ښه درک کړه، نو بیا هم نو زه بیا د دې څخه ښه ګټه پورته کولی شم او دا لا ښه پېژنم. نو تاسو هم باید لومړی د نیورون جوړښت درک کړئ چې نیورون جوړښت څنګه دی، او دوهم دا چې د نیورون اهمیت څه دی. که چېرته درنو زده کوونکو تاسو د خپل په کور کې به ډېر ځله یو به د بل څخه به تاسو به داسې غوښتنه کړې وي چې ته د زما تبه وګوره یا د ما د بدن تودوخه وګوره چې د ما د بدن تودوخه لږ ده که ډېره. نو که چېرته دغه نیورون نه وي د بدن د دا فعالیت لپاره هیڅوک به ونه شي کولی چې د یو بل خور، ورور، مورجانې، پلارجان د دغه بدن تودوخه حس کړي. نو کله چې موږ د یو چا د بدن تودوخه حس کوو، نو دا د څه برکت دی درنو زده کوونکو؟ دا د دې نیورون برکت دی او د عصبي سیستم برکت دی چې موږ د یو چا د بدن تودوخه درکو. موږ په خپل چاپیریال کې کومه خطرونه چې د موږ پر وړاندې دي هغه درکو، موږ رنګونه تشخیصوو، داسې نور. نو کله چې تاسو دغه اهمیت د ژوند د فعالیتونو لپاره درک کړه، بیا زه پوهېږم چې تاسو ټول وخت په سمه توګه باندې یاد کړی دی. درنو زده کوونکو د انسان بدن یو خاص سیم لرونکی دی. لکه څنګه چې د تلیفون میزې تاسو ګورئ په ښار کې یا هم د برق هغه لاینونه یا سیمونه تاسو ګورئ. تاسو خپل په کور کې به ډېر ځل ګورئ چې سیمونه د یو اطاق څخه بل ته او د بل څخه بل ته همداسې جریان لري، یو ځای څخه بل ځای ته همداسې وصل شوي وي. نو د انسان بدن هم د یو خاص سیم لرونکی دی. دغه د انسان خاص سیم د دې باعث کېږي چې د انسان د بدن د بېلابېلو سیستمونو د بېلابېلو برخو ترمنځ همغږي وکړه او ځینې فرمانونه څنګه صادر کړه. نو دغه سیم ته درنو زده کوونکو څه وایي؟ دغه سیم یا د عصبي سیستم په نوم باندې یادېږي. خپله کومه چې وایي چې د انسان بدن یو ډېر اوږد یو خاص سیم لري، نو خپله دغه سیم د عصبي سیستم په نوم باندې یادېږي. اوس درنو زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو په نهم ټولګي کې ویلي وو چې د بیلګې په توګه د پښتورګو هغه یا د بډوډو هغه واحد یا حجره د نیورون په نوم باندې یادېدله. همداسې هډوکي یو خاص یو ځانګړې حجره لري. نو خپله دغه عصبي سیستم هم ځانګړې حجرې لري چې د عصبي سیستم هغه ځانګړې حجرې د نیورون په نوم باندې یادېږي. اوس راځو دې ته نیورون د عصبي سیستم د جوړښت او دندو واحد دی. نو اوس د نیورون څخه شروع کوو. خپله نیورون د عصبي سیستم د جوړښت او دندو واحد دی. نو اوس هم درنو زده کوونکو نیورون وپېژانده چې د هغه سیم چې کومه موږ مخکې وویل یا د عصبي سیستم هغه کوچنۍ برخې ته څه وایي؟ نیورون وایي. نو خپله دغه نیورون د عصبي سیستم د دندو او د جوړښت واحد دی. نو کله چې دغه نیورون د انسان د عصبي سیستم د دندو او د جوړښت واحد دی، نو د خپله د انسان عصبي سیستم د میلیونونو حجرو څخه یا د میلیونونو نیورونونو څخه جوړ شوی دی. د څه څخه جوړ شوی درنو زده کوونکو؟ خپله د عصبي سیستم د انسان عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه جوړ شوی دی. او نیورون خپله څو برخې لري؟ یو نیورون څو برخې لري درنو زده کوونکو؟ نو اوس به راشو چې یو نیورون څو برخې لري. یوې برخې ته موږ وایو سیل باډي. حجروي جسم. حجروي جسم درنو زده کوونکو د سایتوپلازم یوه ټوټه ده. د سایتوپلازم ویلی شو د سایتوپلازم یوه مجموعه ده. او درنو زده کوونکو یا په بل عبارت یې وایم په سیل باډي کې سایتوپلازم، هسته او د حجرې ځینې ارګانیلونه لکه اندوپلازمیک ریټیکولم
په بخښنې سره لکه مایتوکاندریا او ګولجي باډي په دې کې شتون لري. خپله په سیل باډي کې مهمې برخې کومه دي؟ سایتوپلازم، هسته او همدارنګه ځینې ارګانیلونه لکه مایتوکاندریا او ګولجي باډي په دې کې شتون لري. درنو زده کوونکو خپله د سیل باډي بڼه دا په کومو بڼو باندې لیدل کیږي؟ دا په بیضوي بڼو باندې ستورو ته ورته او همدارنګه درنو زده کوونکو ګردې دي، یعنی د یو کروي بڼې باندې هم دا لیدل کیږي. یو ځل بیا تکراروم، سیل باډي یوه برخه د نیورون ده چې موږ حجروي جسم ورته وایو، سایتوپلازم لري، هسته لري او همدارنګه درنو زده کوونکو ارګانیلونه د حجرې لري لکه مایتوکاندریا او ګولجي باډي او بڼه یې ستورو ته ورته بیضوي او ګرده. راځو دویمې برخې ته درنو زده کوونکو. دویمه برخه یې موږ ورته وایو خپله دندرایت. خپله دغه دندرایت معنای چې دا یوه لاتیني کلمه ده، د ونې په معنا دی. نو وروسته به انځور کې هم زه تاسو ته وښیم چې څنګه د ونې په معنا دی. خپله دغه دندرایت چې د نیورون یوه بله برخه ده، نو دا خپله د دندرایت کلمه د ونې په معنا ده درنو زده کوونکو، او کوچني پروتوپلازمیک تارونه دي خپله دغه دندرایت، کوچني پروتوپلازمیک تارونه دي او د دوی دنده درنو زده کوونکو څه ده؟ د دوی دنده د اخذو اخیستل دي یا د هغه بیرونیو پیامونو اخیستل دي. او پاتې دې نه وي درنو زده کوونکو چې کله دغه بیروني پیامونه اخلي نو دغه حجروي جسم ته رسوي. حجروي جسم ته د پیغام رسولو دنده د همدې دندرایت دنده ده. او بله برخه درنو زده کوونکو، بلې برخې ته موږ وایو اکسون. نو موږ ویل نیورون درې برخې لري: سیل باډي، حجروي جسم، دندرایت او اکسون. نو اکسون بله برخه ده درنو زده کوونکو، او اکسون خپله اوږدې رشتې دي له حجروي جسم څخه پیغام اخلي درنو زده کوونکو او نورو حجرو ته یې رسوي. او د خپله اکسون نورې کوچنۍ برخې هم لري چې د نورو حجرو سره هغه د خپل ارتباط دغه کوچنیو برخو په وسیله باندې چې اکسون ترمینال ورته ویل کیږي برقراره کوي. نو تاسو ګورئ درنو زده کوونکو دلته په کتاب کې هم انځور شته، تاسو دې انځور ته ګورئ. نو زه خو ډېر په انځور په برخه کې ډېر ماهر نه یم، خو زه بیا هم کوښښ کوم چې تاسو ته زه د انځور د تختې پر مخ باندې رسم کړم. ګرانو زده کوونکو تاسو ګورئ چې تقریبا
درنو زده کوونکو، تاسو ګورئ چې ما خپل کوښښ وکړه. ما مخکې تاسو ته وویل چې په رسامۍ کې زه ډېر تکړه نه یم، رسامي ډېره ښه نه شم کولی. نو ما یوه نیورون یا عصبی حجره تاسو ته رسم کړه. تاسو ګورئ چې کومه دغه برخه چې تاسو ګورئ درنو زده کوونکو، دې برخې ته ویل کېږي حجروي جسم. او په حجروي جسم کې تاسو ګورئ دا د سایتوپلازم هغه حصه ده، په دننه کې بیا ارګانیلونه هم وي او دا یې هسته ده. او ما ویل چې بله برخه کومه برخه ده؟ بله برخه دندرایت ده. نو تاسو ګورئ دغه خپله دندرایت د ونو په شان داسې شاخونه لري یا ښاخونه لري، نو ځکه ورته دندرایت ویل کېږي. د دندرایت معنا همدا وه. او تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې یو سیم راغلی دی او سیم دوه طرف ته پوښ لري. نو دغه پوښ ته د مایلین صفحې یا مایلین شیټ ورته ویل کېږي. او دغه هغه اکسون ترمینل یا دغه اکسون آخرینۍ برخې دي چې تاسو ګورئ چې دلته ما تاسو ته رسم کړي دي. درنو زده کوونکو، نو دا وه د موږ نننی لوست چې تاسو ته مې درنو زده کوونکو وړاندې که. هیله من یم چې تاسو ته هم په زړه پورې تمام شوی وي. د تاسو کورنۍ دنده به دا وي درنو زده کوونکو چې یوه ښکلې عصبي حجره یا نیورون په خپل کتابچو کې رسم او هره برخه یې ونوموئ. هیله من یم چې خپل کورنۍ دنده سرته ورسوئ، ځکه چې د تاسو هره کورنۍ دنده د ستاسو په ارزیابۍ کې شمیرل کېږي. درنو زده کوونکو، د موږ او تاسو راتلونکي لوست عنوان دی د نیورون ډولونه. د راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. سوکاله او آرامه ژوند ولرئ.